هم شیخ یوسف شیخ برهان ډیر مهارت لري لهر باطل نظام نه دوی براءت لري. دویمه خبره دا ده زما محترمو چې د ودونو په موقع باندې خلک منځونه نه کوي. تاسو به کړي، تاسو نه یادوم ځکه تاسو ان شاء الله په شرع برابر خلک یې. په عام ودونو کې دا خبره ده چې کومې زنانه مېلمنې یا په جنګ کې راغلي ناستې سوده شي. دغه دا زنانه مونږ یې چې کله گاډی ودرېږي سړی ټول منځله ورشه د گاډي نه یو زنانه راکوزي. تاسو مسلمانان نه مونږ نه کوئ. تر دې نه چې زما محترمو دا هغه چا په اسلام کې برخه نشته ده چې څوک مونږ نه کوي. صحابه کرامو به هیڅ چاته کافر نه ویل، خو چې مونږ یې نه کوو بل دا کافران دي، دا یې کفر وکړو. الله سبحانه وتعالی اتیا کرته په قران کریم کې د مازه خبره کړې ده. دنیا کې چې کوم امتونه تیر شوي دي ځنې مسله به یو امت کې وه په بل کې به نه وه، لیکن د مانځه مسله په تمام امتونو کې وه. د الله د عذابونو نه چې سړی بچ کېږي دا په منځونو باندې بچ کېږي. ځکه ډېرو کورونو باندې ځکه عذاب نه راځي هغې کې بوډاګان د شپې تهجد کوي، په سجدو کې الله ته جاړي، د مانځه نه وروسته دواړه لاسونه الله ته اوچت کړي. نو الله په دې کور باندې چې عذاب نه راولي د دې مانګزارو د لاسه. ځکه دین دومره ښه شی دی چې کله کور کې ځینې کمزوریانې په یو سړی پکې صالح وي، الله د هغه صالح د وجه نه د دې ټول کور نه بلکې کله کله د کلي نه مشکلات لري. موسی علیه السلام چې چاله دیوال جوړ کړو خضر علیه السلام، موسی علیه السلام ویل دا موږ له ډوډۍ نه راکوي او ته له خیراتي دیوالونه جوړه. نو خضر علیه السلام وایي دا د صالح سړي بچی دي، وکانه ابوهما صالحا، چې دا د یتیمانو مال د دوی پلار یو نیک سړی تېر شوی د دیوال کوي چې دا خزانه خرابه نه شي. په بعضې آثارو کې دا راځي چې د یو نیک انسان د لاسه پوره محلې باندې الله عذاب نه راولي. چې فلانه یو صالح سړی دی د هغه د عباداتو دومره برکت دی چې الله د دې ټولو خلکو نه آفت بچ کړی دی. الله دې زموږ مخلوق داسې خلک ډېر. دویمه خبره دا ده زما محترمو چې سهار منزله به ټول راځي، ټیک ده، داسې نه چې ناوخته پورې کښېنو او بیا په 8 بجې چې ته پاڅېږو. ځکه شکر د موږ مسلمانان یو او مسلمان د آخرت نه یېرېږي، د قیامت نه یېرېږي، د ځنکدن نه یېرېږي. چې کله اذان وشي هغه له بیا بستره ځای نه ورکوي. یو عالم وایي ښځه کړې وه، ډېره بهترینه ښځه وه، شپې به نیغ پاسې د هغې پلانیا لږ اوده شه، دا شپه چې دی دا د خوب دپاره ده. هغې ویل زه چې کله جنت او جهنم را یاد کړم بیا زما خوب وتښتي. زما محترمه مونږ پسې داسې سختې را روانې دي. زمونږ مستقبل ډېر خطرناک مستقبل دی. که الله فضل وکړي خو ډېره به ښه او که د الله فضل نه یو مناقشې شروع شي او چون چې را مونږ سره شروع شي او باریک حساب شروع شي نو ډېره ګرانه ده چې مونږ کې څوک خلاص شي. الله دې مونږ سره د نرمۍ او د رحم معامله وکړي. زما محترمو په دې مناسبتونو کې مونځونه ضایع کېږي. ټول چې زمونږ اواز څوک اوري هغو ته دا ویو چې ګوره مونځ چې دی دا د اسلام دویمه بنا ده او بیا د مانځه نه مسلماني نشته دی. هغه سړی په اسلام کې برخه نه لري چې هغه مونځ نه کوي، نو د مونځونو به ډېر زیات خیال ساتو د فرض مونځونو.